السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو انویټ ته برق ورکړل سو او انویټ سټارټ سولو، نو انویټ اوبه هم پورته کوي. خو کله چې تاسو انویټ ته ضرورت نشته، یعنې انویټ ګل کوئ یا بندوئ، هغه وخت تاسو سټاپ بټن یعنې دا سور بټن ورباندې ووهئ. کله چې دا بټن ووهئ تاسو د انویټ دا بټن هم روغ ده، خو دا بټن کار نه کوي. هغه کوم نمبرونه چې دي هغه ځای په ځای جام چې د هغسې ودرېږي، هغه اوبه هم نه بندوي، اوبه هم چلاندې وي او انویټ هم چلاند وي، نه بندېږي، د هغه رقم ته ګل پاته شي. نو تاسو بیا مجبور یاست چې د شمسیانو کوم کلیپ ته ورځئ، هغه لاین ټول سرخطا کوئ. که شمسیان نږدې وي خو ښه خبر ده، که شمسیان لرې وي نو بیا به تاسو انویټ د هغسې سټارټ پاته وي، تاسو به ورځئ شمسیانو لاین به خطا کوئ، بیا به خپل انویټ بندوئ. د دې لپاره په پروګرام کې معلومات ورکوو او په پروګرام کې انشاءالله دا مشکل حل کېږي. نو موږ انویټ ته برق ورکړی ده او انویټ سټارټ ده. اوس رن بټن یعنې دا زرغون بټن ورباندې وګورئ، انویټ سټارټ سي. انویټ چالان سو، فریکونسي تاسو ته ښکارېږي چې په مخ باندې روانه ده. خو کله چې تاسو دغه فریکونسي به یې تاسو په 240 یا 540 کې چلیږي. کله چې بیرته سټاپ بټن ووهئ هغه فریکونسي د هغسې ځای په ځای باندې پاتې شي، یعنې دا سټاپ بټن کار نه کوي، فریکونسي په شا باندې نه راځي. که یې چالان بټن پسې بیرته پسې ووهئ په مخ باندې چې کومه روان ده هغلته 500 ته ورسېدل، نور دا نه بندېږي، هغسې بنده پاتې ده. نو موږ څه ورسره کوو؟ اوس ورځو پروګرام ته پی او راولو، پی او پی بي ته رسوو. په انویټ کې پی بي راله، پی بي انټر کوو. کله چې مې دا انټر کړله دلته پی بي 00 رالو، دا پی بي 0 ته رسوو. پی بي 0 کله رالو دا انټر کوو. دلته به تاسو په انویټ کې 130 لیکل شوي، نو تاسو به دا شیفټ بټن باندې علامه واړوئ، دا به تاسو کړئ 150 تر دې نوره نه پورته کېږي او دا به اوکې کړئ. کله چې مې اوکې کړو د انویټ فریکونسي به پخپله را روانه شي شاته، یعنې پخپله به بندېدلو ته تیار شي. دی پخپله اوس بندېږي. که یې چېرته بېرته چالان کړم نو مشکل نشته، بېرته دی پخپله بندېدلی شي. کله چې دی ګل شو زه درته ښیم. نو انویټ اوس بند شولو، بېرته چلاندوو، بېرته فریکونسي په مخ روانه ده. که یې بېرته بندوو کوم مشکل نور نشته، بندېږي په سرو بټن باندې. بېرته فریکونسي شاته ولاړه ځکه چې موږ سرو بټن ورباندې ووهلو، نور هېڅ مشکل نشته، دا خپله بندېدلی شي. هغه کوم مشکل چې ولو چې په سرو بټن باندې بندېدل نه، هغه مشکل یې وصل شول. نو دوستانو که مې ویډیو خوښه شوې چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ به تاسو لپاره هر وخت داسې ښایسته ویډیوګان راوړو. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. الله مو مل شي.